السلام علیکم قدرمنو پښتنو ورونو، زه له یو داسې هستي سره ناست یم، له یو داسې شخصیت سره ناست یم، له یو داسې پښتانه سره ناست یم چې هغه د ورورګلوي حق ادا کړی. له چا سره ادا کړی؟ له خپلو خویندو سره ادا کړی. ډېر محترم قدرمن ملک عنایت کاسې صاحب د ده دوې خویندې دي، دواړو خویندو ته خپل وراثت ورکړی دی، خپل حق یې ورکړی دی. نو زه په ده مین یم، له ده څه متاثره یم چې ده له خور سره ورورګلوي پاللې، له لور سره به پلارګلوي پالي. نو د پښتانه بنیاد چې دی، پښتون که کامیابي غواړي او پښتون که خپل مشرتوب ثابتوي، خپل انسانیت ثابتوي، خپله پښتو ثابتوي، پښتون به اول خور ته ورکوي، خویندو ته، بیا به لوڼو ته ورکوي. نو له هغه بعد چې دی، هغه زموږ د سترګو تور دی، هغه زموږ رهبر دی، زموږ رهنما دی چې په اولاد مهربانه سو، چې پر خور مهربانه سو. دغه شخصیت چې دی دا د پښتانه تاج دی. نو ملک عنایت کاسې صاحب چې دی دا د پښتانه مشر هم دی، تاج هم دی. ته هغه د پښتانه ټول اصول پاللی دي، د پښتونولي ټول اصول یې پاللی دي، په دې پاللی دي چې د خویندو ته خپل حق ورکړی دی او سبا به خپلو بچیانو ته، خپلو لورانو ته هم خپل حق ورکوي. نو زه راغلی یم، د ده یو کتاب دی د پښتانه کام ستونزې، دا کتاب د لیکلی دی. نو دا کتاب نن ما ته راکوي، زه به دا له سره نیولې تر اخره پورې ډېر په تسلي دا مطالعه کوم. ولې د ده خبرې چې دي دا له مینې او له محبت او له اصلاح ډکې دي. ولې ډکې دي؟ چې د خپلو خویندو تاک ورکړی دی، له خپلو خویندو سره ورورګلوي پاللې ده. نو په دا کتاب کې به هم بیا انصاف وي، په دا کتاب کې به هم بیا زموږ دپاره یو لارښوونه وي. نو له ده سره ناست دی د ډېر محترم قدرمن چې له پېښور راغلی دی، پېښور سوات خیبر پښتونخوا، مخکې خو پېښور ده، خیبر پښتونخوا راغلی دی. دروند مشر زموږ پېژنی ابراهیم دیولۍ لالاجي ابراهیم دیلوی، او د ده سره بل شخصیت ناست دی ډاکټر محمد حسین، ډاکټر محمد حسین نام د سوات، مختګرم مختګرم دویم د سوات، دا هم د سوات دی. او نظر بډې چې ورور ناست دی، تاسو یې پېژنئ، پر څنګ باندې ناست دی. ظفر علي ناز او بلبل سوات، شاعر ادیب ظفر علي ناز، ظفر علي ناز شاعر دی، ادیب دی، او بلبل سوات لالاجي ورته وایي چې بلبل سوات دی. نو په مین دی، دی په مین دی، موږ هم په مین یو. صدیق احمد سوات، ډاکټر عبدالله ناشناس. مطلب د سوات ټول هغه مخور نامتو خلک، سپین خلک، مخور خلک نن راغلي دي. د دې کتاب مخکتنه ده، سبا نه بل سبا د اتوار په ورځ، د یکشنبې په ورځ 6 بجې همدلته چشمه چوزي د ملک عنایت کاسې صاحب فارم هاوس دی، دلې به تاسو هم ځان راورسېږم، ځان رسوم. نو ملک صاحب ډېر معذرت غواړم، ما ډېرې خبرې وکړې. د دې کتاب افادیت راوښیه پښتانه خو چې دې ستونزو باندې اوس مطلب زموږ سره چې کوم پشي، حیوان، سپی، خر، غوا ژوند کوي، هغه هم په خبر دی چې د پښتانه ستونزې دا دي. ولې دونې بیان سوي دي چې هر سړی په دې خبر دی چې پښتون په کوم مشکل کې اخته دی، ستونزې چې ده او حل کېږي څنګه. نو په دې کتاب کې تاسو کوم ورته څه وضاحت وکړئ؟ داسې جمال صاحب چې د ټول پښتانه هغه درد چې دی هغه یو دی، بلکل، او دشمن هم یو دی. بلکل. خو زموږ د پښتنو لوی مصیبت دا دی چې موږ اخبار نه لرو، ټي وي نه لرو، بیا موږ په خپله هم یو د بل سره نقشي وو. او موږ کې لویه کمزوري دا ده چې موږ دا سوچ تر اوسه نه دی کړی چې موږ د څومره غټې جغرافیایي مالکان یو، د څومره ښه خاورې مالکان یو، د څومره ښه ولس مالکان یو، خو موږ دشمن هم په ټوکرو ټوکرو کې تقسیم کړي. او موږ هم دا کوچني خواهشات د بنګلې، د موټر، د پارټۍ، د چیرمن، د صدارت ډېر په محدود دغه کې کار کوو. که په دې باندې هر پښتون پوه سي چې زه د دومره غټې جغرافیه، د دومره تکړه قوم، بیا به داسې فخر کوي لکه جرمنی. بیا به دا نه وایي چې زه د جرمن صدر جوړېږم، بیا به هغه وایي چې زه جرمنی یم، بس دا لوی شی یم صدر، بس زما نسل صدر. لکه یو ایرانی چې فخر کوي خپل قوم، لکه امریکن چې کوي، لکه روسی چې کوي، لکه د دنیا چې څه هغه مترقي کول، لکه ترکیه چې کوي،
لکه عربیان چې کوي. نو که پښتانه په دې حیثیت خپل پوه سو چې زه د څومره ښایسته خاورې د ښایسته قوم مالک یم، بیا به دا کوچنۍ شیانو باندې دی نه خطاویږي، نه به په موټر خطاوځي، نه به خرڅېږي، نه به ګای د خپل قوم خلاف، نه به ګای خپل د وطن خلاف، نه به ګای خپل د بچي خلاف، نه به ګای خپل د خاورې خلاف، نه خپل د ده سره به هر ټیم دا فکر وي چې زما کوچنی ولې ضایع شو، زما په ملک د ماکې ولې کېږي، زما ځوانان ولې مړول کېږي. مثلا ټول سوات یې راڅخه خراب، ټول وزیرستان یې راڅخه خراب، ټول زیارت یې راڅخه خراب کړي، ټول انوړک یې راڅخه خراب کړي. دا یو بلا په پښتنو کښې وتل ده، خو دا هغه ټیم دا بلا مخنیوی کېدلی سي چې هر یو ځان پښتون وبولي، افغان وبولي او د دې خاورې مالک وبولي. نو دا کتاب ما په دې شروع کړي جمال صاحب چې موږ تللي وو پېښور ته په دغه سلسله کې چې د پښتانه سره روان وي. پېښور یونیورسټۍ کې یو ګیسټ هاوس و، شفیع افریده یو پروفیسر و، هغه ولولاکه په هوټل کې واوسي. نو موږ په ګیسټ هاوس کې اوسولي وو. هلته یو څو خلک راغله، خلک چې راغله هغه د APS الکوان چې شهیدان سو په پېښور کې، نو د هغو پلار هم په هغه کې و. هغه به بار کوټه کې موږ سره ناست و، مجلس شروع د بول زه ځم. ما ویل ولې اخر ته دا بار د تګ ولې دغه کوې؟ وایي خو زما معاینه په موټر کې ناسته. ما ویل دلې به دې راوستل چې پیاله زموږ د مور پر ځای ده، زموږ د خور پر ځای ده. ولې ده راته وویل هغه خو لیونۍ ده. ولې لیونۍ ده؟ په دې لیونۍ ده چې ده و مور ته ویلي و چې زه به دا پلان ډېر ښه نمبران په 8 جومات یا په 9 جومات کې اخلم. نو مور ورته ویل که تا ښه نمبران واخیستل زه به تا له ډېر ښایسته موبایل اخلم. نو کوم ټایم چې دا واقع وسوه، نو هغه مور چې کوم ټایم دی شخی هغه راځي هغه موبایل راوړي، وایي دا موبایل د ده سره شخ دا موبایل په ده ډېر ګران و. او د هغه ساعت بعد دا ښځه لیونۍ شوه. بیا موږ ورالو، هغه په موټر کې ناست. نو زموږ د پښتانه د هر کور دغه مسله ده، که د تعلیم مسله ده، که مړېږو په برناکه، بې مقصده، بې یو میدان تعین موږ نه دی کړی، چیرې روان یو، څه کوو، تعلیم ولې نشته، روزګار مو ولې نشته. د ښایسته وطن د سوات خلک دلته په کوله کې پرون وسېزل شو، دغسې دا ښایسته پښتونخوا وطن خلک په دوبۍ کې، په ګرمۍ کې، په سعودي کې، یعنی د ډوډۍ پسې ځي. زموږ وطن د سرو د سپینو ډک دی. ما ته یو چا ویل که صرف جلغوزه نه ده چې دا وزیرستان په ژوب او په افغانستان په یو صوبه موبه کې کېږي، که صرف جلغوزې تجارت او د هغه آمدن پښتنو ته صحیح میلاو سي، نور پښتانه نه زراعت ته محتاج دي، نه کارخانو ته، صرف جلغوزه د دې پښتنو اقتصاد برابرول. خو نن زموږ د وطن ځنګلونه، زموږ د وطن یعنی دارنګه اپریشنونه چې یو ورځ به ټک وسو، بله ورځ به اپریشن شروع، دارنګه بنګلې په وزیرستان کې ونړولې چې نه سیمټ کې استعمال شوی، نه خښته کې استعمال شوی، نه سریه کې استعمال شوی، ټوله بنګله به د دیارو جوړه وه. دلته به د اپریشن وکړي، هلته به خپل ټیکهدار د ملتان راغوښتي چې دا کالی په دونې میاشت کې ونړوه، په 20 ورځې 25 ورځې کې دا به ټول ووړي پنجاب. یوه دروازه په 2 لکم خرڅه کړې ده، په 15 لکم خرڅه کړې ده، په 10 لکم. زموږ وطن د داسې دښمن سره موږ مخامخ یو. نن هم پښتانه په دې کوچنۍ دغه کې راګیر دي. یو وایي زه غلجی یم، بل وایي زه درانه یم، بل وایي زه په پلانۍ پارټۍ کې یم، بل هغه د قوم درد، هغه نبض باندې لاس نه ایږدي. یا خو بیریږي یا خرڅېږي. دا دوې کمزورۍ په پښتنو کې شته. او کوم قومونه چې بیریږي هغه میدان نشي ولی، کوم قومونه چې خرڅېږي هغه میدان نشي. نو هغه درد، هغه ښځې درد زه دې ته مجبوره کړم. بیا زه تر اپردې رسونیسې، تر کندهاره، جلال آباده، کابله، هغه هم دغه سېزل شوي علاقې، هغه هم دغه دردېدلي پښتانه دي. اوس بیا دا 2 شپېته ډسټرکه په دې پاکستان کې د پښتنو دي،
دا یو ډسټرکټ ته زه تللی یم یو کوڅې ته تللی یم ټول هغه ډیټا موږ کلکټ کړې ده د ما سره اوس هم ډیټا لږ ما په دې کتاب کې ورکړې م ده ټول دومره ظلم د پښتانه سره چې په دې خطه کې سوی دی او یعنې تر نن پورې یو مذهب خپل هغه چې مني هغه خلک یې دونې نه دي وژلي لکه موږ چې د پښتانه د اسلام په نامه موږ کمزوري دا ده چې موږ خرڅېږو او چې څوک مو خرڅوي هغه په ډالر کې پیسې اخلي تا ته په افغانۍ کې درکوي دا یې په پاکستانۍ کې اخلي داسې کیټګریانې دي نو دا ټایم ضرورت د دې دی چې موږ پښتانه یو پر بل لاس واچوو یو د بل درد خپل درد وبولو یو د بل غم خپل غم وبولو دا هر بچی نن په دنیا کې یو ځای ته یو بچی د سکول په ټایم کې په کوڅه کې نسي لیدلی موږ یو په کوټ ښار کې 10,000 کوچنیان د ورځې ښار ته راځي دا کاغذان ټولوي او ټول د سکین نه جوړ دا د چا زامن دي دا دغه افغان ملت سره دا دغه پښتنو زامن دي زه چې خپل په زوی خوا به دوم زه باید چې په هغه کوچنیم به دغه کړم او صلاحیتونه دونې لري پښتون ترکي صاحب صلاحیتونه دونې لري ډېر معذرت غواړم دلته زه یو خبرې کوم زه خپله سوشل ورک کوم یو مطلب یو د کینسر مریض وي یو پښتورګي فیل وي کله زه د دغه ښځې نمبر ورکړم چې پښتورګي فیل وي د کینسر مریض وي د هغې خپل اکاونټ یا خپل موبایل نمبر ورکړم یاره 100 روپۍ ورته راغلي 1500 روپۍ ورته راغلي پښتون چې دی نن هم له غیرته له محبته له مینې ډک پښتون ولس عام پښتون چې دی ډېر نرتیبته ډېر په پښتو ولاړ دی مطلب زموږ چې کومه لوړه طبقه ده چې د پښتانه کام سرپرستي کوي مسله ټوله په هغو هغه نه سره مني پښتون ذاتي کوم چې دی یو مور ته ودرېږه مور ته پرون یو واقع سوی یو زوی یې مړ کړی و سلیمان خېل و زوی یې ورمړ کړی و یو مور وه 15 کاله یې عمر دی دا زامنو ته ویلي چې زما د زوی قاتل به دغه یې پک شي 4 زامن یې ټول یې کښېنولي وو چې ورپی به نه اخلي نو خو دا 15 کالو مور چې وله په دې کې هغه پښتونولي هغه د غرو تګ او د خیمو ناسته هغه پکې ژوندي وله سلیمان خېله وله هغه زړه هغې وویل چې د خدای دپاره بې معافوي نو 50 لکه روپۍ ورته راوړې ولې دوی هم مطلب معاشرت طور باندې نه دي برابر هغه 50 لکې دغسې بېرته ورکړلې ویل مال نو بیا ما انټروډ نن ما د هغې سره مې انټروډ د مورکۍ سره نن خو نسو ورله نو هغه ویل چې موږ ته مور حکم کړی مور حکم کړی مال قوم څه ویل قوم ولاخی قوم دا پور واخی نه به پرېږدي قوم ورته ویلي وو چې اخی به مور ورته نه بیا ګوره هغه سپېڅلی پښتانه چې دی په پښتنو کې کم ځیرکتیا وله پښتون چې څونه ځیرک وو چې خلک به پېژندل په تېر 50 کاله کې د پښتانه داسې برین واش وسو چې هغه ځیرکتیا چې یو سپېژړی به په کوټه کې بیده و د کوټې شاته په سړی تېر شو دی به بیده و دغه په قدمونو باندې د اواز باندې به یې وپېژندل دا پلانی دی او دا کار یې کړی بیده به و پلانی دی دا کار یې کړی غږ به و چا چیرې دی دا دې څنګه کار کړی دونې ځیرک جمال صاحب زه دا د وړ به ورځ کیسه ده زه دلته د سید بلډینګ سید هوټل د څنګه سه یو د کمپیوټر دکان دی نو ما دا فوټوګان نه موبایل راایستل یو کوچنی هلک دی لکه دا هغه دا ځینې موبایلونه غیر ضروري چې فوټوګان راغلي هغه یې ډیلیټ کول اخري یو فوټو راغلی ما په کاڼ کې یو ژړ بوټی و د هغه سره فوټو اخیستی دی ما ته وایي دا زموږ د کاڼ بوټی ما تا څنګه وپېژند زه دی ورته حیران شوم دا اوس هم زما په موبایل کې هغه فوټو شته او هغه کوچنی په هغه کمپیوټر په دکان کې کار نو پښتانه چې دي دا خدای ډېر صلاحیتونه ورکړي دي فرست انګلو افغان وار کې انګریز وای پښتانه تر موږ نه و تکړه د پښتنو اصله هغه توپک ما وګوره بوډا توپک په لاس کې نیول دی دا خاص نوم یې دی الجزایر که چیز دا توپک جاغوری یا جاغوری نه الجزایر دی خاص داسې نوم یې دی نو دا اوس هم په پېښور په میوزیم کې ودانه پرته وایي د پښتنو اصله تر موږ شوه فرست انګلو افغان وار کې د پښتنو اصله تر انګریز شوه وایي ځکه به شکست وخوړې بیا یې دا خلک پسې راولګول
پښتانه د تعلیم لري کړ پښتانه په قبایلیزم خواته بوتله کني دغه میرویس نیکو د سره غلجای ملګری سو دورانه ملګری سو دغه احمد شاه بابا دغه سره غلجای ملګری سو دورانه ملګری سو ځکه بیا پر نیمه دنیا پر نیمه انډیا او په ایران باندې بادشاه دغه شی دا دشمن نه موږ وایستي دا قبایلي دشمنیانی دا په نشو اخته دا ایران کلچر دا مختلف مافیاوي چې په پښتنو کې پیدا کړي دا شعوري او تر اوسه پیدا کړي په نشو زموږ ځوانان اخته کوي دا شعوري کېږي دا څه خرابیانې چې په علمي خواته بیایي د روزګاري خواته بیایي هم مو مړ کړي هم مو پړ کړي یو درته وایي ته ډېر ښه مجاهد یې ته ډېر ښه دغه یې بل ور وایي ته دهشتګرد هغه سړی ټریننګ به هم ده درکړی اسلحه به هم ده درکړې یو ور د بوزي د اسمانو سر ته سترتا تکړه برطانیه انګریزان به هم را رواني د امریکې انګریزان به هم را رواني پیسې به هم را رواني یو ور ورته وایي چې ته ډېر ښه جنګ کوې د روس خلاف ته ډېر ښه مجاهد یې ډېر ښه پښتون یې ډېر ښه افغان بیا ورته وایي یا ته دهشتګرد نو هم یې مړ کړي هم یې پړ کړي خو لویه کمزوري په پښتنو کې لږ موږ غریبي ده او بې علمي او باید چې پښتانه نور دا کوچنیان د دا اور راوګرځي باید چې پر کوچنیانو رحم وکړي باید چې کوچني ته د کوچني ځای ورکړي مور ته د مور ځای ورکړي خور ته ورور ته همسایه ته یو بل برداشت کړي بالکل